مال تجارت کې زکات شته دی دا سرمایه ده او که د هغې نفع ده په دواړو باندې زکات دی مال تجارت دا چې کله د نصاب په اندازه وي یعنی قیمت د هغې کم از کم د 50 نیمې تولې چاندی د دې قیمت ته ورسیږي او د دې مالیت برابر سرمایه وي په دې زکات واجب دی یو سړي کاروبار دی دکان دی یا بل یو څه شی دی او د هغې مالیت 250 نیمه توله چاندي کم از کم د دې چې نن سبا 100 روپۍ جوړېږي د هغې مالیت دومره شو دی به د دې مالی تجارت نه زکات ورکوي لکه څنګه چې د نقدو پیسو بیا 2.5% مقرر شوې ده داسې د مالی تجارت هم ده د مالی تجارت اصل سرمایه او د هغې ګټه کم چې د کال اخره پورې بچ شوي ګټئ دې دواړو باندې زکات واجب دی او ضروري دی مثلا یو سړی د هغه د تجارت او د کاروبار اصل سرمایه 1,00,000 روپۍ ده او په ټول کال کې نفع مثلا 50,000 کړې ده نو په هغې 50,000 کې د لګولیم دي 12,000 یا 10,000 پاتې شوي دي او نورې خرچ شوي دي نو یو کال بعد به دا سړی د 1,12,000 روپو زکات ورکوي مثلا داسې بیا چې څونه پاتې شوي څونه سرمایه وه که د چا د 10,00,000 تجارت او 3,00,000 نفع وه 1,00,000 خوړلې وي 2,00,000 پاتې وي هغه به د 12,00,000 ورکوي د چا 50,00,000 په دې ترتیب باندې نفع د 20,00,000 وه پاتې شوي پکې 15,00,000 وي نو اصلي سرمایه چې ده 50,00,000 او دا نفع چې کومه پاتې شوې ده په دې به زکات واجب وي مال که سره زر وي که چاندي وي یا د تجارت بل یو شی وي هغه چې هر څه وي په هغې کې چې زکات کله واجب شي نو د هغه ریټ به ورکې زکات په کومه ورځ چې ته زکات وباسي چې د دې کم قیمت په دغه ورځي مثلا یو شی دی ته په 10,000 روپۍ واغشتو نو د دې څیز ویلی یو قیمت 10,000 روپۍ دی یا د سرمایې د نقدي په شکل کې 10,000 روپۍ یا د اساسي او د یو سامان په شکل کې 10,000 روپۍ یو شی دی بیا چې دا تا دکان کې یا خپل کارخانه کې یا فیکټرۍ کې کېښوده او دې باندې ورځې تېرې شوې نو د دې خامخا د هر شي قیمت زیاتېږي اکثر نو کله چې ته زکات وباسي دا شی په هغه ورځو کې د 12,000 روپو دی اگر چې ته اخیستی په 10,000 دی اوس چې ته په کومه ورځ زکات وباسي او د دې د فروخت او د خرڅولو قیمت 12,000 روپۍ دی نو ته به د دې د 12,000 حساب کې او د دې به د 12,000 روپو زکات ورکې اگر چې ته اخیستی په 10 باندې دی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه جواهر الفقه کې لیکلي دي د قیمت فروخت اعتبار به وي ځکه دا زکات په سرمایه باندې دی په مال دی او د دې مال ویلیو حیثیت دی وخت کې د 12,000 روپو دی دا زکات اگر چې بظاهر د سړي اکثر ذهن کې دا خبرې نه راځي د 2 وجو نه راځي یو دا چې په دې باندې عمل نشته په معاشره کې ډېر کم خلک پې عمل کوي نو کوم شی چې معاشره کې نه او عمل کې نه نو هغه ذهن ته داسې په اسانه نه راځي دویم دا چې د انسان په فطرت کې بخل دی واحضرت الانفس الشح د هر انسان په فطرت کې زما ستا د هر چا نو د فطرت نه خلاف کار کول خو په ظاهر ډېره ګران نه او مال ګټل خو داسې اسان کار نه دی خو کله چې په یو تجارت کې زکات وځي د هغې بیا ډېرې نفع وي هغه بیا خسارې ته نه ځي هغه کاروبار هغه تجارت ورځ په ورځ فراخیږي وسیږي دا دی عجیب اثر دی بله خبره دا ده چې دا تجارت د ټول کال کې چې دی سړي په دې دکان کې کومه منډه والې ده یا په خپل کاروبار کې نو دا ټول بیا د مکمل عبادت ګرځي دا ټوله خواري او مهنت او شپه ورځ حاضري او
تګ راتګ دا د په عبادت کې راځي لکه یو کال مسلسل عبادت کې نو دا ډېره لویه د الله مهرباني ده چې موږ تاسو ته داسې یو اسانه فریضه متوجه کړې ده په دې دا سوچ پکار دی چې تاسو ګورئ دکان ختم نه دی سرمایه ټوله باندې زکات نشته هغه سرمایه او هغه ګټه مثال یو ګټه بوالو چې کومه تا خوړلې ده ما خوړلې ده بل خوړلې ده په هغې زکات نشته کومه چې د انسان د حوایجو نه ضروریاتو نه باقي پاتې شوه پرته وه یو کال تیر شو استعمال کې رانله د هغې زکات دی نو دا ډېره ښکلې خبره ده د دین الله پاک دې موږ تاسو ته پې عمل نصیب